پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی سید بلال فاطمي صاحب. فاطمي صاحب سړی مشه وخت بخیر خپرونې ته هم بخیر راغلی. فاطمي صاحب د ښاغلي مجاهد خبرو ته په کتو څومره اسلامي امارات و امریکا په تعامل کې سره نږدې شوي دي او آیا په ټوله کې د اسلامي امارات رسمیت پیژندنه د امریکا له لوري نږدې ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات تاسو ته لالی صاحب او لیدونکو او اوریدونکو ته. د ذبیح الله مجاهد دا خبرې چې واورېدلې الحمدلله په دې باندې ډېر د خوشحالۍ ځای و چې په تسلسل سره چې کوم خبرې زه په خپل لیدونکو او اوریدونکو ته او نړیواله سطحه باندې په خپل تحلیلونو کې کوم دوه ټکو ته زه همیش ټینګار کوم چې هغه په دې صحبت کې هغې باندې مهر د تایید ولګېده. یو دا چې زه همیش دا وایم چې د ټرمپ خبرو پسې مه ګرځېږئ. ټرمپ خبرې هوایي دي او هغه خبرې کوي. دویم خبره دا ده چې د امارت اسلامي او د امریکې ترمنځ خبرې روانې دي او مثبت روانې دي او ما د هغې تایید لپاره اوس خو ذبیح الله مجاهد هم دا خبر تایید کړم. مخکې د هغې نه ذاکر جلالي هم دا خبره تاییده کړې وه او دی ویلي و چې د اسلامي امارت او د امریکې ترمنځ خبرې روانې دي او انشاءالله یو مثبت نتیجې ته به دا رسیږي. نو په همدې اساس زه دا ویلی شم چې د دوی ترمنځ خبرې روانې دي. دا به نهایتا په همدې منتج کېږي چې د نظامی اشغال مسئله چې خلک مطرح کوي او دا خبره کوي دا کاملا غلطه خبر ده. د هیڅ د حقیقت سره کوم لاره نه لري. اسلام د افغانستان ملت ګاونډیان او نړۍ او خپله کانګرس د امریکا او ملګرو ملتونه یعنی په خپل امریکا هم پکې راځي، ملګرو ملتونه هم راځي، زمونږ ګاونډیان هم راځي او ملت د افغانستان د دوباره نظامی اشغال ته نه اجازه شته ده، نه راځي او نه د امکان لري. مګر د امریکا په ډیپلوماټیک توګه، په امنیتي توګه او په سیاسي توګه افغانستان ته راتګ، قرارداد تړل، خبرې کول د کې هیڅ کوم شک نشته دی. دا به ضرور کیږي ځکه امریکا د سیمې ته ضرورت لري. امریکا دا سیمه چاته نشي پرېښودلی او دا نشي کولی چې د افغانستان چینایان او امریکا روسان یوازې، نو هغه حتما د سیمه کې باید وسی. خو دا به مثبت انشاءالله راتګي. دا به د افغانستان په نقص نه، دا به د افغانستان په ضرر نه او د دوو برابرو ملکونو په اساس باندې به یو تعادل او معادله به د یو قرارداد داسې به چې هغه به افغانستان خاورې ته احترام کوي، افغانستان سره یعنی دوی به نظامی حضور ونه لري په افغانستان کې. فاطمي صاحب بله نظامی حضور به امریکا ونه لري ځکه نن ښاغلی مجاهد ویلي چې هیڅ چاته اجازه ورنه ورکوو. نظامی حضور به هیڅوک ونه مني. تاسو واورېدل چې امیر خان متقیم ویلي چې یو تن یو کس ته هم په نظامی لباس کې موږ دې ته اجازه نه ورکوو. که د یو عسکر په سر $1 میلیارډ هم راکړي هغه یو عسکر ورته نه منو. د ده نه نور واضح پیغام نشي کېدلی. د ایران پیغام امریکې ته واضح و، د روسانو پیغام واضح و، او د چینایانو پیغام نهایتا واضح. د دې اساس باندې دې نتیجې ته رسیدی شو چې امریکا په نظامی توګه نه راځي. صحیح. فاطمي صاحب ښاغلی ټرمپ بېرابېرې څرګندونې کوي. نن یې بیا څرګندونې کړې چې موږ کولی شول په افغانستان کې دا جګړه یوسو، دا خبرې کولې. اوس دلته یو اجازه راکړئ فاطمي صاحب، زما سوال نه ده مکمل. فاطمي صاحب زما سوال نه ده مکمل. فاطمي صاحب په ډېرې بښنې سره زما سوال نه ده مکمل. فاطمي صاحب دلته چې ښاغلي ټرمپ دغه څرګندونې کړې او د دې ترڅنګ وخت ناوخت یې بېلابېل نورو څرګندونې د بګرام باره کې کړې، یو غټ تحلیل دلته د تحلیلګرانو له لوري دا موجود ده چې ښاغلی ټرمپ غواړي کوم چې اپسټین فایلز دي یا په ټوله کې د اپسټین کومه قضیه چې ده چې د ښاغلي ټرمپ نوم هم ورسره تړل شوی، وایي غواړي چې توجه په ټوله کې یا د ټولو لیدلوری د ښاغلي ټرمپ څخه بدل کړي او راشي خلک د څرګندونو ته توجه وکړي د بګرام په اړه او د افغانستان په اړه. تاسو هم همدغه تحلیل سره موافق هستئ؟ دا خبره بالکل دقیقه ده چې هغه د توجه د نړیوالو بل خواته اړوي. بل دا دی چې هغه زمیش زه وایم 15 minutes fame یا 15 دقیقې شهرت پسې ګرځي چې دغه د ما داسې یو غټه خبر وکړله په شاستورخیانې دنیا کې راځي، په بحث لاندې راځي. توجه د اصلي موضوعاتو نه اړول کېږي ځکه چې کومې وعدې دي هلته امریکایانو ته ورکړي دي، په هغې باندې تر اوسه د عمل نه دی کړی. کال په پوره کېدو کې دی، په دویم کال ته ننوځي، د انتخابات د درمیانه انتخاباتو سره مخامخ کېږي، په هغې اساس باندې دی دا خبرې کوي. نو د دې د خبرو وزن نشته دی، وزن په هماغه شي کې دی چې کوم یو د اسټابلیشمنټ د خوا نه به وي او اسټابلیشمنټ به تصمیم نیسي او هغه خبرې روانې دي او انشاءالله هغه نتیجه ورکوي. فاطمي صاحب فکر نه کوئ چې ښاغلی ټرمپ د امریکا
ولسمشر دی او د امریکا ولسمشر باید یو څه شمیرلې خبرې وکړي، داسې خبرې وکړي چې دقیقې وي، واضح وي او د معلوماتو پر بنسټ وي. دغه رقم څرګندونې خپله د امریکا د ولسمشر مقام کم نه راولي؟ ګورئ دا هغه اصلي په حساب پرنسیپ د امریکې د یو رئیس جمهور لپاره دی چې باید باوقاره اوسي، دقیق خبرې وکړي. بل دا دی چې چون د نړۍ رهبري او د هغې په غاړه ده باید مسؤلانه خبرې وکړي. مګر هم داسې شخصیتونه هم پیدا کیږي چې هغه بیا د دې چوکاټ نه وتې. تاسو ته معلومه ده چې د هغې ټرمپ په حصه کې ویل کیږي چې دا مروجه رئیس جمهور نه دی، دا غیر مروجه رئیس جمهور دی، کنونشنل دغه نه دی، انکنونشنل دی. یعنی دی په د رسوماتو عادات نه تعقیبوي، دا د خپل د هغه کوم یو قواعد چې ورته ورکړل شوي دي دې ته ډېر شیانو کې اجازه نشته دی. فرضاً یو مثال به تاسو درکړم، د امریکا رئیس جمهور حق د موبایل نه لري. امریکا رئیس جمهور حق د موبایل نه لري چې استعمال کړي، موبایل ورسره نه وي، دی استعمالوي موبایل. دا په خپله د هغې د پرنسیپ نه خلاف یو دغه دی چې دا کار کوي، ځکه چې دې کې ډېر خطرات دي رئیس جمهور ته، د هغه د لوکیشن معلومېدی شي، د هغې خبرې ټریس کېدی شي، مګر هم دی کوي. دا یو مثال په طور باندې تاسو ته ویلې، ډېرې داسې خبرې نور په ټرمپ کې شته دی چې هغه دغه نه دي، د عاداتو او رسوماتو د ډیپلوماتیک د امریکې خلاف باندې دي. نو دا موږ نشو ویلی چې کم یو دا که خبرې دی کوي هغه وقار او دی ساتي، ښکاره خبره ده چې د امریکې د وقار خلاف دي. صحیح. فاطمې صاحب که راشو دې خوا ته لږ به د امریکا کورنیو مسلو ته راشو. څنګه چې د امریکا حکومت اوس مهال خپله فعالیت کوي یا په ټوله کې داسې خبرونه و چې د دوی اوسنی حکومت هم د بودجې په خاطر باندې شت ډاون شوی دی یا هم په ټوله کې د دوی بودجه نه ده پاس شوې، د دې سربیره فکر کوئ چې اوس په راتلونکو ټاکنو کې به هم جمهوری خواهان یا د ټرمپ مرستیال جی ډي وینس یا مارک روبیو به قدرت ته رسیږي که نه په راتلونکو انتخاباتو ټاکنو کې د ډیموکراټانو چانس ډېر ده چې قدرت ته راشي؟ حالات داسې ښیي چې د ټرمپ که دغه رقم ته چې روان دی، حتی دا ویل کېږي چې کېدای شي خپل دوره د جمهوریت پوره نه کړي او جی ډي وینس د ځای ناستی شي ډېر زر. تر دې حده دا خبرې روان دي، ځکه که د یوکراین قضیه د لاسه ووځي او د ایران په قضیه کې دی ماته وخوري، نو بیا ټرمپ مخکې نشي تللی، بیا جی ډي وینس به ریاست جمهوري اخلي او دې ته به یو بهانه جوړوي او دا به دوی لرې کوي. او که چېرته دوی په همدغې حالت مخکې لاړل، نو بیا په درمیاني انتخاباتو کې معلومیږي چې د خلکو ټرین کم خواته دی، د خلکو تمایل کم خواته دی. درمیاني انتخابات همیش د امریکا د آینده راتلونکي انتخاباتو ټیسټ دي، ځکه دې کې د کانګرس او د سنا لپاره کسان انتخابیږي او دغه انتخابات بیا د خلکو د آیډیا د نظریاتو انعکاس کوونکی. نو موږ تاسو درمیاني انتخابات چې کله په 2025 کې شروع کیږي، په دې کې به موږ ته معلوم شي چې امریکا کم خواته روانه ده. ممکن دا علامت پکې راشي چې د بل دور لپاره د جمهوریت خواهانو دغه ټکل به لږ زره ضعیفه شي. زما وروستۍ پوښتنه به دا وي چې په ټوله کې امریکا اوس خپله پالیسۍ کې تر کوم حده کامیابه ده له ټولې نړۍ سره، یعنې د چین سره، د روسیې سره، د اوکراین په مسله کې، دې خواته منځني ختیځ کې فکر کوي چې امریکا د میدان وړونکې ده که نه امریکا یو نه بل پسې میدان یو بایلي، هم په ایران حمله نشي کولی، هم په غزه کې نسل کشي ترې کېږي که څنګه؟ امریکا لګیا دی د نړیواله سطح باندې یو میدان درګرده بایلي. اقتصادي میدان ترې نه په خطا کېدو کې دی، ځکه چې قرضې په زیاتېدو کې دي. سیاسي میدان او نظامی میدان هم ترې نه په تلو په دې کې دی چې چین درګرده لګیا دی نظامي داسې اسلحات او دغه جوړوي روسان چې امریکا یې اوس فعلا نه لري. د غزې مسله داسې یو مسله ده چې د امریکا ټول سیاسي دریځې د منفي او خراب خواته وړی دی او اعتماد په نړیواله سطح ورته لکهدار کړی دی، تر څو چې د غزې مسله او انسان کشي کې د اسرائیل تر څنګ ولاړي، د هغه حیثیت باندې به لویه ضربه او څوک به اعتماد پرې نه کوي. بالخصوص هر ځلي چې په شورای امنیت کې دا د اسرائیل د غزې د مظلومو خلکو په مقابل کې د اسرائیل په نفع باندې ویتو کوي، هغه ورځ باندې د خپل یو انتحاري کوي یا ځانمرګۍ په ځان انجاموي او دا په عمیقه تاثیر لري د امریکا په خارجه پالیسي او په هغې په روان باندې او په نړۍ کې د حیثیت ټیټوي. بل دا دی چې هره ورځ ملکونه چې ګواښوي، لکه ونزویلا ګواښوه، ایران ګواښوه، افغانستان ګواښوه،
غزې ته وایه که 40 ساعتو کې د نتیجه ونه کړله خاورو سره د یکسان کومه دا ګټه ورته نه رسي د منفي اثرات لري او د امریکا کومځي ته نه وړي دا د امریکا په ضرر دی په ګټه نه دي. فاطمه صاحب وروستۍ پوښتنه یا بله پوښتنه هم ماته را په یاد شوه چې فکر کوم ډېره زیاته مهمه او ضروره ده دلته آیا ستاسو لاندې فاطمه صاحب اوس مهال نړۍ بایپولر ده یا ټرایپولر ده څو قطبه لري 2 قطبه لري که نه اوس هم امریکا هغه هجمون ده یا په ټوله کې هغه هیواد دی چې تر ټولو د نړۍ ډېرې چارې پر مخ بیایي. امریکا فعلا هم هجمنی لري مګم هغه اثر رسوخ چې 2001 کې او په 2021 کې ختم شو. دا یو دویم دا چې دنیا د ټرایپولر په طرف روانه ده مګم اول به دا بایپولر کیږي یعنی چین به را داخليږي نظام ته 2 قدرت به کیږي بیا به روس را داخليږي یعنی چین او روسیه لا نه دي داخل فاطمه صاحب تاسو لاندې نه کاملا نه دي داخل. درست دغه د ایران قضیې ته په کتو فکر نه کوئ چې چین او روسیه هم تر یو حده پورې دوی خپل رول لوبولی دی؟ کېدای چې د ایران موضوع باعث د دې شي چې دا 2 قدرت نړیوال قدرت شي او امریکا د نړیوال قدرت نه ولویږي. صحیح او تاسو په دې باور یاستئ ځکه ډیری د نړیوالو چارو کارپوهان هم په دې باور یاستئ چې تر 2013 کاله به ډالر خپل اهمیت ونه لري او هغه چالش چې اوس مهال په نړۍ کې لري وبې نه لري. تاسو هم پر همدې باور یاستئ؟ زه په دې باورم چې خپل امریکایان خپل ډالر کرش کوي او کریپټو کرنسي او بیټ کوین خواته ځي. درست د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی سید بلال فاطمي په خپرونه کې ستاسو له ګډون څخه نړۍ منندو یم. د ګټورو معلوماتو څخه مو نړۍ مننه. نړۍ مننه چې دعوت مو وکړه. مهرباني.